نن مې طبیعت خراب ده، نه مې نسوار شته نه مې سګرټ شته. یاره وله د سګرټو نشه ښایي یا له دوکان نه به یې راوغواړم. بېده زویه بېده زویه اخلګه پلار جان مې غږ کوي. پلار جانه دلته راسه سرکوزیه. درغلم پلار جانه. پلار جانه بچې 10 روپۍ سګرټ راوړه. نه 10 روپۍ سګرټ راوړه. هلک خو را روان دی، یو سګرټی په ویو. ماشاءالله که یو سګرټی ووایي سخته مزه کوي. لکه سګرټ مزه کوي ځکه مې پلار هم څه کوي، زه مې پلار نه یو پټ کړم. دغه دی پلار جانه. اوس مې دماغ ارامه سي. دا خو سمه مزه کوي، زه خامې بیا وځم چې سګرټ وڅکم. یاره دا دی صحیح ده. وای د ټوخلی څوک کوي؟ زه یې وګورم. بیا ته سګرټ څکې؟ واه د پلار ته وښیم زه راجګ سه. پلاره دا واخله زه سګرټ څکول. دا دې له کومه کړله؟ ته سګرټ څکوې؟ کښېنه دلته ما ته ټول حال ووایه. پلاره دا مې تا نه پټ کړي ول، ته ولې سګرټ څکوې؟ زویه دغې خبرې ځواب خو نشته، زه ډېر مایوسه شوم. زویه سګرټ څکول انسان ته ډېر تاوان رسوي. زویه نن نه وروسته زه ماشومانو بیخي سګرټ راغواړم نه.